غنی خوشحال زمونږ دپاره ماډل دی زمونږ د شاعرانو مفتی اعظم دی هغه هم وایي چې زه خوشحال کمزوره نه یم چې بډار کړم په ښکاره نارې وهم چې خولې راکړه نو داسې ده ځکه رحمان بابا غوندې سړی هم وایي چې د رحمان نه زړګی یوړ هغه جونو چې وي ملا یې د ویښته په دود نه رایي او ځکه رحمان بابا هم وایي د دین هم ورپسې ورتېرځي وایي د صورت له غیبه هسې پاکیزه ده لکه ذات د ویښته نشته دی په ها زما خیال دی که په دې شعر څوک سوچ وکړي نو رحمان بابا بالکل ګاډی کچېته کړی دی څنګه چې غني خان وایي چې سرداری نه کېږي د تورې د مستی نه بغیر الله لیدی نشي د حسن پرستی نه بغیر زما خیال دی چې آرټ دغه سی ډي ډرامو والا پښتو فلمونو والا آرټ د کرافټ په شکل کې پیش کوي دا آرټ نه دی زه دا وایم چې دا چې کوم سی ډي دي او کوم فلمونه دي یو خو دا پښتانه نه جوړوي دا چې کوم پښتانه پنجابیانو موږ نه په پیسو اخیستي دي دا هم پښتانه نه دي پښتون خو هغې ته وایي چې هغه پښتو کوي نو هغه زموږ نه دي هغه موږ بالکل نه اون کوو پاتې شوه دا چې د احسن تقویم یا د مظاهر فطرت ښکلا بیانول دا د آرټ یو بنیادي وظیفه ده دا د آرټ د شاعرۍ یو بنیادي اړخ دی نو شاعري چې ده او تخلیق چې دی د دې لپاره دا د دې یو اړخ دی خو یو داسې کام لکه زمونږ په شان کله چې یو کام د تهذیبي لحاظ سره د ټرانزیشنل پیریډ نه تیریږي د عبوري دور نه تیریږي کله چې د کام قدرونه د هغې په لاس کې مري هغې وله زور ورکوي او لکه د مۍ د هغه د لاس نه تښتي نوي قدرونه هم نی جوړ شوي کله چې یو کام په حادثاتي توګه باندې د نړیوال کلي حصه جوړ شي د ګلوبل ویلیج حصه جوړ شوی او د خپو د لاندې ولا ترقي یافته خلکو اور بل کړی نو په هغې کې به نسټلجیا خامخا پیدا کېږي په هغې کې به ماضي پرستي خامخا پیدا کېږي او هغې به تهذیب دشمني خامخا پیدا کېږي تهذیب دا نوی تهذیب چې دی ځکه چې خپله پوپ جان پال په تیر کرسمس باندې دا خبره کوله چې د دنیا نننی تهذیب د مرګ تهذیب دی د مرګ تهذیب دی چې مین دی د لوږې د یارې نه خپل بچي په خېټو کې وژني دا وی داسې تهذیب دی چې دروغ لګیا دي رښتیا وژني دا یو داسې تهذیب دی چې شور لګیا د خاموشي وژني دا یو داسې تهذیب دی چې منافقت لګیا د صداقت وژني تاسو د پوپ جان پال په نیټ باندې هغه تقریر راواورئ نو هغه خو د هغې معاشرې د ټولو نه ګولډن پرسنالټي ده د ټولو نه زرزري شخصیت دی او د هغې روحاني مشر دی نو زه خیال کوم چې څنګه روح النور په خپل کتاب کې اوس چاپ شوی د لږ وخت کېږي هغه وایي چې انسان ډېره زیاته ترقي وکړه خو د انسان دردونه یې کم نه کړل انسان ډېره ترقي وکړه خو د انسان دردونه یې کم نه کړه نو دا یو سوال دی خو زه وایم چې آرټ چې دی په داسې حالاتو کې چې کله زمونږ غوندې کام وي چې د بلا ستونزو سره مخ وي مهذبو خلکو وله جنګونه راوړي وي د هغوی خپل بچی چې دی حالات یو څه وي خیالات بل څه وي حالات یو څه وي حالات بل څه وي په داسې حالاتو کې د هغوی د بچو او د هغوی منځ کې یو دومره فاصلې پیدا کېږي چې د هغوی هغه بچي ځان له روان وي او دی یو بل ته شا وي په داسې حالاتو کې زمونږ ته ضرورت د دې خبرې دی دا بیخي داسې وي چې لکه یو ماشوم اوږې وي ګوره یو ساختیاتي تشدد وي یو خدا تشدد دی چې ته یو سړي نه څپېړه وباسې یو ساختیاتي تشدد دی سټرکچرل هغه داسې دی چې یو سړی مندری دی او ته ورته وایې چې ته مندری یا یو سړی تور دی یو ماشوم او استاد ورته وایي چې او د رنجو غرګیه راشه نو دقه شان چې یو ماشوم یو بچی اوږه دی د یو معاشرې او د هغه مخې ته ته د انګورو غونچه ونیسې او هغه ماشوم په هغه غونچه باندې حمله کړي او چې کله پې چک ولګوي نو هغه د ربړ وي نو چې ته کله په یو داسې معاشره کې صرف داسې آرټ تخلیق کړې چې هغه صرف د مزې دپاره وي د خوند دپاره وي نو د دغه آرټ بیا دا مثال شي یعنی د وخت ضرورت د وخت تقاضا دا ده چې د حسن او ښکلا اظهار دې هم وي دا دې د آرټ یو اړخ وي خو دې سره سره دې د آرټسټ یا د شاعر دې دواړه سترګې بینا وي د هغه یو سترګه دې نه وي بینا که حسن او ښکلا د منځه وځي نو آرټ به ډېر زیات پجمورده شي او د شاعر نه به لکه د ظریف خان مولا جوړ شي اوچ کلک پشي نو داسې هم نه ده پکار دا ده چې د حسن او ښکلا خپل اهمیت دی خدای پاک هم وایي چې ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا هم غزل دی آیات هم دی او غزل هم دی خدای پاک وایي ما دا انسان ډېر زیات ښایسته پیدا کړی دی نو زما خیال دی چې حمید بابا چې کله دا وایي
چې معیار د خوب ویښ نه کړې حمیده ګوره الو زپرو په تلطف نو دا رومان دی پښتون رومانس دی خو دا په آرټسټیک انداز کې پیش شوی دی نو شاعر او تخلیقکار به دا هم کوي او دا به هم کوي یعنی لکه د جان کیټ که یو پلوه وایي چې a thing of beauty is a joy forever نو بل پلوه وایي چې in the cave of melancholy the goddess of grief joy dwell side by side یعنی هغه به وایي چې د افسردګۍ په غار کې د غم او د ښادۍ دیویانې شا په شا ولاړې څنګه چې موږ وایو چې غم ښادي رو رخور دي نو د شاعر په دواړه سترګې بینا وي خو څومره پورې چې د ساهو ادب تعلق دی څومره پورې چې د شاعرۍ تعلق دی نو د ده په شاعرۍ کې د بچو دپاره هم پیغام شته د ده په شاعرۍ کې د کام دپاره هم ډېر ساو پیغام شته د مقصد او د مرام د لوریه دا شاعري چې دا نو دا بالکل د داسې یو کتاب حیثیت لري چې موږ ترې نه ډېر څه زده کولی شو او ډېرې داسې خبرو ته زموږ پام راګرځوي چې زموږ ورته اکثر پام نه وي خو څومره پورې چې د شاعرۍ خبره ده په دې خبره راټولوم چې د شاعرۍ درې پړچه وي څنګه چې د ژوند درې پړچه دي اړخه دي ماضي حال او مستقبل نو د شاعرۍ درې پړچه وي یو د دې جمالیاتي اړخ وي یو د دې تخیلاتي اړخ وي او یو د دې فکري اړخ وي ګوره په رحمان بابا چې کله دوست محمد خان کامل تنقید وکړ چې دا رحمان بابا خو د حافظ شیرازي چربه ده کتاب کې لیکلي دي چې دا دی اړو په خپله څه دی نه نو د دې په جواب کې ډاکټر اعظم یو جمله لیکلې ده په غوړګه کې دومره بهترین جواب دی وایي چې په مشرق کې زمونږ د فکر سرچینې شریکې دي او زمونږ د اظهار ذریعې محدود دي خو موږ د یو بل نه سټایل جدا کوي اسلوب جدا کوي او دغه اسلوب د رحمان بابا د حافظ شیرازي نه بدل دی د رحمان بابا خپل اسلوب د باوقاره سنجیده او متین او د حافظ شیرازي اسلوب کې د شوخي او مستی د تصوف سره سره نو شاعري چې دا دی کې د څه ویلو نه زیات ګوره د څنګه ویلي اهمیت دی د څه ویلي نه زیات د څنګه ویلي یعنی چې د دې ځکه چې سټایل دی کې بنیادی اهمیت لري په اسلامیاتو کې د سټایل ضرورت نشته په تاریخ کې د سټایل ضرورت نشته په فلسفه کې نشته خو په د تخلیق بنیاد سٹائل دے اسلوب دے انداز بیان دے وہ اس سے انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں نو دتا دا عوام چھے گورا اخیری خبر ادا کوم چې ځنې خلک د نظریاتی شاعرۍ خبره کوي زه نن ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې شاعري بس شاعري وي شاعري بس شاعري وي دا نه نظریاتی وي دا نه قامي وي نه مذهبي وي دا شاعر چې دی د ده نظریه وي د ده غالب رجحاني نو د ده غالب نظریه بیا په خپله شاعرۍ کې ښکاري شاعري چې دی که نه دا چې څوک وایي چې شاعري ګنې نظریاتي وي زه دا بالکل نه منم شاعر یو نظریه لري د ژوند او فن باره کې نو د هغه نه په لاشعوري توګه راوځي چې دی څه وویني ګوره صحافي کې او شاعر کې دا فرق دی صحافي چې څه وویني او هغه اکه شان بیان نه کړي د بیماني وکړه او شاعر چې څه وویني او اکه سې بیان کړي د بیماني وکړه دی به هغه خپل ذات ته ننباسي او بیا به دې ته وایي ګوره ژوند که چېرې آرټ دی نو ګورې شاعري او آرټ تخلیق نه ده ریپروډکشن ژوند که پروډکشن دی نو آرټ ریپروډکشن دی دی به خپل دن هغه وړي او خپل تخیل خپل امیجینیشن به ورسره شاملوي او زه ډېر په ذمه دارۍ دا هم خبره کوم چې په انساني 12,000 معلوم تهذیبي تاریخ کې 12,000 کاله هسې خو لکونه کاله دی دې کې د امیجینیشن ټول عمر د عقل نه زیات طاقتور ثابت شوی دی د تخیل ټول عمر د عقل نه ماتې ورکړې ده او دا د محبوب هتیار پاتې شوی دی دی چې څومره په شدت سره د هغه سیډي ډرامو د فلمونو مذمت کوي او د هغې خلاف مزاحمت کوي دا بالکل ټیک کوي دا په خپل ځای باندې د ده یو مشن دی په دنیا کې چې کومو قامونو ترقي کړې ده لکه مثال په توګه باندې په ایشیا کې جاپان ډېر مخکې تللی دی کم از کم موږ د هغې عمره مخکې نه یو نه دومره ټکنالوجي موږ پیدا کړې ده خو هر مازدیګر 4 بجو نه وروستو د جاپان خلک چې دی د دې اجرې پان ځایونه ځان له بالخانې مقرر کړي وي او د یو
معتبر پلار زیه انګور تر دې چې ترور ماسی پپو پورې کسان د یو میز نه چاپیره ناس وي او تر 8-9 بجو پورې هغوی یو بل ته د خپل زړه خبرې کوي. موږ څخه داسې یو اداره شته چې زموږ مشرانو موږ له جوړه کړې ده او موږ ته دا چل هم ښوولی دی چې تاسو نه به ډېرې پیسې هم نه لګي. څنګه چې د پښتنو لوبې هم داسې وي چې په هغې به پیسې نه لګېدې. لکه کرکټ باندې په زرګونو روپۍ لګي او په ګلو ډنډی یا په شوتې ډنډی باندې به یو روپۍ نه لګېده. لښته به موږ را پرې کړه غټ سر نه به وله ګلو جوړ کړه بس حق شان کرکټ په څه ته چې کرکټ وایي. نو چې څنګه زموږ لوبې زموږ د نفسیاتو مطابق وي نو داسې دا اجره هم هغوی په شریکه جوړه کړې ده او یو داسې ادارې موږ له جوړه کړې ده چې دا اکیډمي ده. ما یو ځلې په پنجاب کې په اسلام آباد کې د لوک ورثه کې ما یو لیکچر ورکو په جرګه باندې. نو هلته کې چې کوم سوال و جواب کله کېده یو د پنجاب یو پروفیسر او هغې ما ته وی چې ته چې وایې چې جرګه د روغې کوونکې اداره ده یا ډسپیوټ ریزولوشن باډي ده او قانون سزا ورکوونکې اداره ده پینل کوډ دی. نو زموږ نفسیات د جرګې دي او د قبایلي نیم قبایلي دي دې وخت کې نو زموږ ټولې فیصلې په جرګې کېږي. نو د جرګې دا مشران چې دی قانون کم ځای ویلی هغې سوال راوچت که چې دی فیصلې کوي د مړو فیصلې کوي نو دی قانون کم ځای ویلی. نو ما ورته وی چې د تاریخ نه دا ثابته ده چې قانون چې کوم زمونږ تاریخ دا وایي د دنیا چې اکیډمۍ چې دی نو هغې کې به پوهان پیدا کېدل. اکیډمو د هغې په نوم به لکه افلاطون شو ارسطو شو څومره نو ما زمونږ مشران چې د جرګو نو هغوی په اکیډمۍ کې سبق ویلی په حجره کې د پښتنو په اکیډمۍ کې سبق ویلی په یونیورسټۍ کې نی ویلی په هغه ادارو کې ما نی ویلی چېرته چې خلک ګوټې لګوي چرته چې ګوټې لګوي په نقلونو باندې امتحانونه پاس کوي هغوی چې دی نو زمونږ د کلچر زمونږ د روایاتو بنیادي اداره کې هغوی د پښتونولۍ سبق ویلی او زمونږ ټولې روغې جوړې چې دی زمونږ ټولې تنازع د پښتونولۍ د قانون مطابق هواریږي. نو زه دله مبارکي ورکوم چې د ده د کتاب څنګه چې د مزاج دی د ده د کتاب مخکتنه هم په اجره کې وشوه او دا زمونږ دپاره د فخر خبره ده چې مونږ په ډوډیر کې ولاړ یو. څنګه چې یو شاعر ملګري د خویداد ملک بابا خبره وکړه نو تاریخ دا هم وایي چې د حافظ رحمت خان رحمت الله علیه چې د په هند کې د پښتنو د ریاست بانی و د هغه تعلق هم د ډوډیر سره و هغه هم د دې خاورې بچی و. تاریخ دا هم وایي چې سید صاحب هم دلته کې راغلی دی او چې خلک ترنه ګیلمن نو نو خلکو سره ملګرتیا هم دلته ډېره کلکه کړې ده. د دې نه علاوه زما خپل استاد د پرایمري استاد دوست محمد خان صاحب چې دی نو د هغه تعلق هم د دې کلي سره دی. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر زیات ویاړ کوم چې زه دې کلي ته راغلی یم او دې خپلو پښتنو عزیزانو له دغه په خپل کتاب له نوم ورکړی دی د کام سترګې. زما خیال دی چې ډېر ښایسته کتاب دی د دې ډېر مجلد هم دی ښه خرچ پې هم کړی دی خو زه دا وایم چې څه وخت دی د میډیا سره د سوشل میډیا سړی نو دی د کام سترګې و. اوس چې دی شاعر شو نو د کام بصارت نه دی اوس د کام بصیرت دی. اوس چې دی نو دی د کام ژبه نه ده د کام ژبه نه ده دی اوس د کام وزډم دی د کام وزډم ده دی د خپلې خاورې د خپلو لس. زما خیال دی چې شاعري به دی کوي دا سلسله به روانه وي. هغه طاهر کلاشوي وایي که نه چې ماشومه مینه چې شباب ته رسي نو ډېرې مودې او ډېر وختونه اخلي. او زمونږ یو شاعر دی بل کیسر اپریدی هغه وایي چې ام خان دی ام سروټ کې د خبرو مې په زړه دی څه ډېر په لږه کې استاد شولې جانانه. نو رو رو به ظریف خان په دې لار باندې ځي د ده دا کتاب که تاسو وکته نو د ده چې کومه د ژوند په حواله باندې نظریه ده د کام په حواله چې د کم سوچ دی د ده دا ټول کتاب د هغې نظریې د هغې سوچ د ده د ژوند د نظریې د فن د نظریې تفسیر دی یو هنداره ده او د خپل پیغام چې دی په دې ټوله شاعرۍ کې شعوري او لاشعوري دواړه توګه باندې ورکړی دی. ستاسو ټولو یو جهان مننه. السلام علیکم.